At the end of this video, you will be able, I promise you, to talk in passive voice and to use passive voice. او که څوک passive voice په خپل خبره کې استفاده کوي او تاسو په کار کې لکه یو نیټیو سپیکر خبرې کوي، نو د دې ویډیو په اخره کې به تاسو وکولای شئ چې په passive voice باندې جملې جوړ کړئ او په دې کې خبرې وکړئ. اوس دا جمله ده he washes the car. دا به څنګه موږ غواړو؟ موږ مخکې ویلو چې subject دی object کېږي object subject he washes the car څنګه معرفي کېږي؟ he does not wash the car. مطابق د subject موږ دلته په کې افعال کې مخکې اضافه کوو. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate. Welcome you all, dear friends. Hope all is well with you. In this video, I'm going to talk about active and passive voice. What is active and passive voice? Why do we use passive voice? What are the usages of passive voice? These are the most common questions that are being asked from me most of the time. So if anybody doesn't know passive voice, his English would be very common. And if he or she is talking in English language, people would think that he learned English but in a very basic level. But if you use advanced grammatical structures, for example active and passive voice, direct and indirect speech, and you use conditional clauses or conditional sentences, then people would think that he knows English the best and he is the best English learner. He talks very complex, and some people even though would not be able to understand what you are saying. So this is a very important point, that you have to learn passive voice. At the end of this video, you will be able, I promise you, to talk in passive voice and to use passive voice, and people would think that he knows English, and your English will sound more like a native English speaker. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته active and passive voice یا معلوم او مجهول د فعل شکل تشریح کوم، چې دا تر ټولو نه یو مهمترینه موضوع په انګلیسي ژبه کې ده. که یو څوک په active and passive voice باندې ونه پوهېږي، په passive voice باندې یعنې د هغو سپیکینګ به ډېر په عادي لیول کې وي، ډېر سمپل به غږېږي. او که یو څوک passive voice په خپلو خبره کې استفاده کوي، یعنې هغه به د انګلیسي د هغو به ډېر اډوانس خلکو ته معلومیږي او داسې به ښکاره کوي لکه یو نیټیو سپیکر چې خبرې کوي. دوستانو که تاسو فکر وکړئ، یو خلک هغه سمپل ورډس استفاده کوي، هغه ساده لغتونه استفاده کوي، مګر هغه اډوانس ګراماتیکل سټرکچر استفاده کوي، لکه passive voice استفاده کوي، ډایرکټ اینډ ډایرکټ سپیچ استفاده کوي، کنډیشنل کلاوز استفاده کوي، نو هغه دغه انګلیسي اس معلومیږي لکه دا چې په انګلیسي ډېر زیات پوهېږي، چې هغه سمپل ورډس په ګراماتیکل یا په اډوانس سټرکچر کې تاسو واچوئ، تاسو انګلیسي به ډېره خوندوره او ډېره مفیده کېږي. نو د دې ویډیو په اخره کې به تاسو وکولی شئ چې په passive voice باندې جملې جوړې کړئ او په دې کې خبرې وکړئ، ستاسو انګلیسي به ډېره اډوانس معلومیږي. زموږ د ملاتړ لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګان تر نور دوستانو پورې هم ورسوئ، ترڅو تاسو هم په دې صدقه جاریه کې زموږ سره برخه واخلئ. نو راځئ د موضوع د ښې روښانتیا لپاره تختې مخې ته. دوستانو، active and passive voice simple present tense یعنی د فعل معلوم او مجهول شکل په حال ساده زمانه کې موږ څنګه کولی شو حال ساده زمانه پاسیف ته واړوو. ما دلته دې خواته اکټیو سټرکچر لیکلی دی چې زمانې موږ دل هم مخکې هم تشریح کړی وی، خو بیا هم چې تاسو ته تکرار شي، تاسو په زمانو باندې زه مطمئن یم چې ډېر پوهېږئ، نو دغه جملې به موږ څنګه کوو چې پاسیف ته واړوو، یا د دغو زمانې د اکټیو یا د سمپل پریزنټ ټنس زمانې پاسیف حالت به موږ څنګه جوړوو، مثبت جملې منفی یا سوالیه دا به څنګه اړوو. نو عمومي سټرکچر د پریزنټ ټنس چې دی is am or plus third form of the verb، دا به تاسو یاد وي، is am or plus third form of the verb. دا چې دی هغه عمومي کور پوینټ په سمپل پریزنټ ټنس کې دی چې دا رقم ته موږ اړوو. نو ما دلته اکټیو سټرکچر لیکلی، تاسو په دې باندې بهتره پوهېږئ چې سبجیکټ راځي، ورب راځي، د ورب سره اس ای اس یا ای اس جمع کېږي، پلس کمپلیمنټ یا آبجیکټ راځي، لکه he washes the car، هغه موټر مینځي. we teach English، موږ انګلیسي تدریس کوو. احمد speaks Arabic، احمد چې دی په عربي ژبه باندې خبرې کوي. دا چې دی مثبت جملې د مثبت سټرکچر دی. موږ څنګه کولی شو دغه په پاسیف کې مثبت جملې ته وړو؟ مثلا په پاسیف کې چې کې سبجیکټ پلس is am or اضافه کېږي، پلس ورب چې دی د ورب دریم حالت. په پاسیف کې په ټولو پاسیف کې هره زمانه چې وي هغه ته د ورب دریم حالت راځي، د فعل دریم حالت یا پاس پارټیسیپل حالت استفاده کېږي، پلس بای فریز په آخر کې بای فریز راځي. بای فریز خو موږ تاسو ته مخکې تشریح کړې ده او د ورب دریم حالت مو تشریح کړی دی is am or، چې دغه څنګه استفاده کېږي، په کوم وخت کې is راځي، په کوم وخت کې am، په کوم وخت کې or. دا په مخکینی ویډیو کې موږ تشریح کړي، تاسو کولی شئ هغه ویډیو ته مراجعه وکړئ.
اوس دا جمله ده he washes the car دا به څنګه موږ غواړو موږ مخکې ویلي وو چې سبجیکټ دی object کېږي object subject کېږي ګورئ دلته په جمله کې car چې دی object دی هغه subject کېږي the car is washed by him subject pronoun چې دی object pronoun ته کېږي the car is washed by him موټر چې دی هغه په واسطه مینځل شوی دی بل وایي چې we teach English موږ انګلیسي تدریس کوو دا به څنګه کېږي English is taught by us نو دا object څنګه دی subject کېږي او هغه subject object کېږي نو دلته موږ ویل چې English is taught by us انګلیسي زموږ په واسطه باندې تدریس شوی ده بل مثال دی چې احمد speaks Arabic احمد په عربي ژبه خبرې کوي Arabic is spoken by احمد عربي ژبه د احمد په واسطه باندې څنګه دا ویل شوی ده ګورئ د ورډ دریم حالت دی spoken دریم حالت دی taught دریم حالت دی wash دریم حالت دی نو دا څه شو دا مثبت جملې شوې اوس راځو منفي جملو ته مونږ کدا منفي ته اړو دا subject او do does ځپه کېږي plus not plus verb plus complement یا object مونږ وایو چې he does not wash the car دا جمله he washes the car څنګه منفي کېږي he does not wash the car مطابق د سبجیکټ موږ دلته پکې افعال کومه کې اضافه کوو we do not teach English موږ دلته ویل چې we teach English دلته ویل چې we do not teach English دلته ویل چې احمد speaks Arabic احمد does not speak Arabic احمد په عربي ژبه خبرې نه کوي نو دلته موږ د simple present tense کومه کې فعل نه do does دی د غو سره not اضافه کوو په active passive voice کې کومه کې افعال زموږ چې د simple present tense is am are دی هغه ته موږ د is am are سره یوازې not اضافه کوو ډېر اسانه ساده ګوره موږ subject plus is am are plus not plus third form of the verb plus by phrase نور هماغه structure دی په دې structure کې موږ ته فقط یو not اضافه کوو وایم چې the car is washed by him څنګه وایم the car is not washed by him very simple ډیر ساده موږ وایو چې English is taught by us موږ وایو چې English is not taught by us انګلیسي زموږ په واسطه نه تدریس شوی یا Arabic is spoken by Ahmad Arabic is not spoken by Ahmad یا Arabic isn't spoken by Ahmad contracted form یا مختصر شکل داسې ویل کیږي اوس راځو سوالیات په سوالیات تاسو بهتره پیږئ چې په سمپل پرزنټ ټنس کې کومه کې افعال ډو ډاز دي هغه د جملې سر ته ځي بیا ورپسې سبجیکټ راځي بیا ورپسې فعل راځي بیا object یا کمپلیمنٹ مفعول یا د جملې تکمیل کوونکی ګورئ موږ وایو چې he washes the car وایو چې does he wash the car آیا هغه موټر مینځي do we teach English آیا موږ انګلیسي تدریس کوو does احمد speak English آیا احمد په انګلیسي خبرې کوي نو اوس به څنګه موږ په دغه جملې پاسیف ته اړوو دا سوالیا مثلا موږ ته څوک وایي دغه جمله does he wash the car پاسیف ته وړه څنګه به موږ وایو ګورل تر شي پاسیف زمونږ د پریزنټ ټنس کومه کې افعال از am are دي هغه د جملې سره راځي او په سبجیکټ راځي فاعل راځي بیا فعل راځي بیا by phrase چې موږ ګورل ته is the car washed by him ګورې موږ ته ویل چې the car is washed by him دلته به to be د جملې سره ته وړو is the car washed by him لکه ما چې دلته لیکلې بله is English taught by us موږ ته ویل چې English is taught by us نو to be د جملې سره ته ځي is English taught by us آیا انګلیسي زموږ په واسطه تدریس شوې ده بل Arabic is spoken by Ahmad نو دلته څنګه کې to be سره ته ځي ګورئ is Arabic spoken by Ahmad آیا عربي د احمد په واسطه باندې ویل شوی و thank you so much friends I hope that you have found the video beneficial and you have learned active and passive voice of present tense مننه دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته مفید تمام شوی او څه مو ترې زده کړي اوسئ نو په دې ویډیو کې موږ active and passive voice د حال ساده زمانه تدریس کړو په مکمله توګه باندې تاسو ویډیو بیا وګورئ ترڅو مخاص ده چې ان شاء الله چې د ویډیو نه هیڅ هم نه دی پاتې چې په پریزنټ ټنس کې د پاسیو وایس راځي هغه موږ ټول تشریح کړي دي همدغه تاسو دا کې تاسو ته اطمینان درکوم تاسو پاسیو وایس کې نور څه مشکل نه لرئ نو که ویډیو مو خوښ شوی او څه مو ترې زده کړي وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د کمنټ برخه کې خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ او ترڅنګ ویډیو له نور دوستانو سره هم شریک کړئ ترڅو تاسو زموږ سره په دې صدقه جاریه کې ګډون وکړئ